بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو چې زده کړو په SPSS کې زی سکور څرنګه او څه وظیفه سرته رسولی سي. زی سکور خپل عبارت د یو سټاټیسټیکل میجرمنټ ویلیو څخه دی چې هغه ځان د خپل ټیبل لري تیار جوړ. دا موږ ته راشي چې کله چې موږ اوسط ویلیو ولرو دغه اوسط ویلیو څخه لوړه یا کښته چې کوم بله ویلیو ورسره راځي موږ غواړو پیدا کړو د دې په ذریعه. فرضاً موږ یو مثال اخلو چې ډاټا موږ لرو د مین 80 کسو موږ د هغو هایټ اندازه کړی دی چې د هغو اوسط 1.2 متر راغلی دی او سټانډرډ ډیوییشن د هغو چې دی 0.0 راغلی دی. د دې معنی دا ده چې هر ایکس ویلیو یا د هر هغه 80 څخه چې هر ویلیو را اخیستل کیږي هغه به د اوسط د ویلیو سره 0.0 یا 0.6% ډیوییټ یا تغییر کوي، یا به هغه مثبت لور ته ځي یا ماینس لور ته ځي. تغییر به څه کوي؟ هغه به لري د ایوریج مین ویلیو سره چې 1.2 متر دی. فرضاً ان دس کیس یو کچیرې یو سټوډنټ د هغه ایج هایټ فرضاً 1.1 وي، هغه تر مین څه دی؟ زیات دی. د دې معنی دا ده چې کچیرې موږ د 1.72 میټر سره د دې سټانډرډ ډیوییشن جمع کو 1.79 میټرز د هغه ویلیو څه کیږي؟ راخیږي. یعنی د ایوریج سره کله چې موږ کوم ویلیو چې موږ وکتل 1.79 وو نو موږ وایو د دې تغییر د دې ویلیو سره دومره قدر پرسنټ څه کوي؟ تغییر کوي د دې. نو که چیرې یا مثبت یا منفي، اوس فرضاً دا زیاته سوې ده نو دا ویلیو موږ سره اډ کړې ده دونه ویلیو راغله، یعنی 0.789% سټانډرډ ډیوییشن څه دی؟ اباو د مین څه شوی دی؟ راغلی دی. موږ خپله فارموله دې ته لرو، هغه z is equal to x minus mu یا مین یا x بار divide upon standard deviation یا سیگما. x هر د هغه اتیا پاپولیشن څخه چې هر ویلیو د x راخیستل کیږي دلته لیکل کیږي. مین ټوټل مین هایټ موږ 1.72 دی چې راخیستې دي او سیګما چونکې چې پیدا شوې ده 0.076 دی هغه ویلیو دلته لیکل کیږي. د دې په ذریعه سره موږ ته د زی سکور ویلیو راوځي. فرضاً د یو مثال اخلو د دې لپاره چې د یو محصل هایټ چې دی قد 1.28 متر دی. زه غواړم دا پیدا کړم چې دی په ټوټل پاپولیشن کې چې کوم ډاټا موږ لرو په هغو کې تر څومره کسانو یا تر څومره پرسنټیج کسانو دی لوړ قد لري. د دې لپاره موږ خصوصاً موږ زی سکور څه کوو؟ کارو تر څو موږ پروبابلیټي احتمال وکړو په نارمل ډسټریبیوشن کې تر څو معلوم کړو دی تر څومره نور کسانو څه دی جګ دی. په نمرو کې عین شان کې دا هم کارولای سو. نو 1.2 دلته لیکل کیږي ویلیو د خپله میو 1.2 یعنی تقسیم پر 0.8 بخشور 0.0 چې سټانډرډ سیګما ویلیو لیکل کیږي. دا چې کله موږ اجرا کړو 1.3 اپراکسیمیټلی ویلیو راځي. موږ هغه خپل ټیبل لرو، په نوموړي ټیبل کې څه کوو؟ ګورو 1.3 که چیرې تاسو وګورئ دلته ویلیو راځي، دا نوموړي ټیبل دی خپل سټانډرډ نارمل پروبابلیټیز لپاره. 1.3 کې د هغه ویلیو ده 1.3 چې 90.32% به څه وي؟ دی تر ټوله پاپولیشن چې هر څومره ډاټا ده تر هغو به څه وي؟ دی لوړ قد ولري. دې ته د پروبابلیټي پیدا کول دي په نارمل ډسټریبیوشن ټیل کې چې دی به 90% تر نورو ټولو پاپولیشن ډاټا چې موجوده تر هغو به دی څه وي؟ جګ وي. نو دا غواړو په SPSS کې هم اجرا کو. څرنګه کو؟ هایټ موږ خپله لرو، انالایز ته راځو، ډسکریپټیو سټاټسټکس ته ډسکریپټیو هایټ انتقالوو او دلته سیو سټنډرډایزډ ویلیوز از ویریبلز انتخابو اوکې وهو. دلته تاسې ګورئ چې مین یې راکړی دی 1.72 او سټانډرډ ډیوییشن 0.076 یعنی هر ویلیو که موږ غواړو راواخلو فارمولې ته واچو هغه به د مین سره 0.076 یا 7.6% تغییر کوي. نو دا غواړو چې معلوم کړو چې دا ډاټا چیرې راغلی دی. دلته راځو سټانډرډ ډیوییشن ته، که چیرې تاسې وګورئ زیټ هایټ دلته بل وارې مې راوست ما وارې وختي کړي وو نو دا ویلیو څه کړی دی؟ تاسو ته یې راوستل، یعنی دا چې د 0.355 ویلیو چې ده دا به د خپل مین د هایټ سره څه کوي؟ نوموړي تغییر لري او فرق کوي. زه غواړم فرضاً معلوم کړم چې د دې
سکور یا فرضاً ویټ ور واچي د دواړو ترمنځ ته څه کولی سي رایستلی سي. اوسه ته غواړې چې معلوم کړې چې په دې کې مین څو دي او یا سټینډرډ ډیویشن بیا هم صحیح معلوم کړئ چې صحیح دي که نه. نو فریکوینسیز ته راځئ، فریکوینسیز کې هایټ ورکوئ، سټاټسټکس ته راځئ، مین انتخابوئ او لاندې سټینډرډ ډیویشن ډسپرژن چوکاټ کې څه کوئ انتخابوئ، اوکې وهئ. دلته تاسو راسئ اوس وګورئ مین 1.72 سټینډرډ ډیویشن 0.76 او پرسنټایل څخه چې موږ انتخاب کړی په دې راغلی. نو د دې دا دی د زی سکور فنکشن کار چې موږ څه کوي، موږ ته راښیي چې څرنګه موږ کولی سو د هغه په ذریعه سره په نارمل ډسټریبیوشن کې موږ احتمال وکړو تر څو نوموړې ډاټا کې چې کوم موږ د قد لپاره وه تر څومره نور ټولو پاپولیشن چې موجود دي تر هغو لوړ قد لري. یا د نمرو په حساب موږ معلوم کړو چې نوموړی چې دومره نمرې وړي دي دی تر نورو پاپولیشن کې څومره پرسنټ تر نورو ټولو پاپولیشن ډاټا د لوړه نمره وړې ده.